قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. اروپایي ټولنه وایي بیرته افغانستان ته ځو، طالبان ورته وایي امنیت مو موږ نیسو. وروسته له هغې چې د اروپایي ټولنې ماموریت په احتیاط سره بیرته په افغانستان کې د خپل ماموریت د پیل کولو خبر ورکړ، د طالبانو ډلې وویل چې دغه ماموریت امنیت تضمینوي. د اروپایي ټولنې یو مقام د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د محدود شتون د ایجادولو په اړه کار روان دی. د اروپایي ټولنې دغه مقام د نوم د نه ذکر کېدو په شرط وویل د امنیتي دلیلونو په وجه نشو کولی چې په دې هکله زیات جزئیات وړاندې کړو. له دې دمخه فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ریپورټ ورکړی و چې د دې اتحادیې ماموریت به د یوې میاشتې په ترڅ کې بیرته په افغانستان کې پرانیستل شي. وروسته له هغې چې د اګست په میاشت کې طالبان په افغانستان کې د چارو واګې ترلاسه کړې، د اروپایي ټولنې ماموریت او د څو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خپلې دروازې وتړلې. خو بریکسل اوس په افغانستان کې د بشري کړکېچ په وړاندې د اقداماتو لپاره لیوال دی چې د طالبانو سره تعامل وکړي، خو دغه ډلې حکومت په رسمیت نه پیژني. تېره اونۍ د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسۍ رئیس جوزف بوریل خبریالانو ته وویل چې د دې ټولنې غړو هیوادونو په کابل کې په خپل محدود شتون باندې موافقه کړې ده تر څو د دغه هیواد د خلکو ملاتړ وکړي او د هغو افغانانو له مسون وتلو نه ډاډمن شي چې له ګواښ سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن د اکتوبر په 15مه یعنې لړم دریمه وویل چې د اروپایي ټولنې د ماموریت پر بیا پرانیستل یو مثبت ګام دی او دغه ډله یې هرکلی کوي. هغه زیاته کړه لکه څنګه چې په کابل کې د نورو سفارتونو امنیت تضمین شوی، د اروپایي ټولنې د سفارت او کارکوونکو امنیت به هم تضمین شي. د طالبانو له واکمنۍ د مخه په کابل کې د نړیوالو ماموریتونو امنیت د قراردادي شرکتونو او لویدیځو پوځیانو له لوري نیول کېده. دوستانو خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.